نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک ولسمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. قدرمنو اوریدونکو ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې امیر المؤمنین رضی الله عنه راوغوښتم او راته یې وویل یو ځای ته دې د والي او قاضي په صفت لیږم نو ما انکار وکړي. امیر المؤمنین رضی الله عنه راته وویل ته انکار کوې او له تانه مخکې یو تن په خپله د عهدې خواهش کړی و. نو ما ورته وویله چې هغه څوک دی؟ امیر المؤمنین رضی الله عنه راته وویل چې یوسف بن یعقوب علیهم السلام دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویله هغه خو نبی او د نبی اولاد و او زه د امیې زوی یم او زه د درو شیانو او دوو شیانو څخه بیریږم. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه راته وویل داسې ووایه چې له 5 شیانو بیریږم. نو ما ورته وویل 3 شیان په تا پورې اړه لري. اول زه بیریږم چې بې علمه خبرې به وکړم. دوهم بې علمه فیصلې به راڅخه وسي او دوژخي به سم. دریم ته چې زما غلطي ووینې پر دا اوږو به راته ښه مضبوطې دورې راکړې. څلورم زما مال به په دې خاطر بیت المال کې جمع کړې چې پر ما به د غالبا شک وي. پنځم او زما عزت به د خاورو سره خاورې سي. عبدالله ابن موهب رضی الله عنه روایت کړی دی چې عثمان رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه ته وویل چې زه تا قاضي مقرر کوم ولاړ سه او د خلکو ترمنځ فیصلې کوه. هغه انکار وکړي چې زه د قضا لایق نه یم. عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې ستا پلار عمر رضی الله عنه خو فیصلې کولې نو ته یې ولې نه کوې؟ نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته وویل اگر که هغه یې اهل و خو هغه هم ویرېدی چې ناحقه فیصله ونه کړي. بیا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته وفرمایل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې قاضیان 3 قسمه دي. 2 قسمه به جهنم کې وي او یو قسم به په جنت کې وي. اول هغه قاضي چې بې تفتیشه بې علمه بې له حق ته رسېدلو غیر حق فیصله وکړي هغه به په جهنم کې وي. دوهم هغه قاضي چې څه یې زړه غوښتل هماغسې فیصلې یې کولې او حق او ناحق یې نه کتل واسطه رشوت ډار او ویرې باندې فیصلې کولې جهنم ته ځي. دریم هغه قاضي به جهنم ته نه ځي چې په قرآن او سنت نبوي باندې فیصلې کوي رشوت خور نه وي واسطه نه مني او د چا د زورواکۍ پروا ورسره نه وي. عبدالله ابن صامت رضی الله عنه فرمایي چې زیاد عمران ابن حسین رضی الله عنه د خراسان لپاره والی وټاکئ او هغه انکار کوي چې زه ولایت نسم کولای. خلق به انصاف غواړي زه به یې نسم کولای او د قیامت په ورځ به زه جهنم ته روان یم. خلق به مځکې غصب کوي ګناه به زما په غاړه وي. خلق به ناحقه قتلونه کوي ګناه کې به زه شریک یم. زما ما تحت قاضیان به انصاف باندې فیصلې نه کوي ګناه کې به زه شریک یم. خلق به وږي وي زه به خبر نه یم ګناه به زما په غاړه وي. ما به کار اهل کار ته نه وي سپارلی او د هغه د ګناهونو بوج به د قیامت په ورځ پر ما هم وي. زما په ملک کې به ظالم پر خلکو ظلم کوي او زه به خبر نه یم ګناه کې به زه ورسره شریک یم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې امیر معاویه رضی الله عنه به اعلانونه کول چې ما ته قاضي په کار دی خو چا به غږ نه کوي او که چاته به یې ویلي وای چې ته قاضي سه هغه به ورته ویل چې ما ته هغه حدیث شریف رسېدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم قاضي عدالت ونه کړي نو د پولیسرات څخه به جهنم ته راوغورځول سي چې 80 کاله به همداسې روان وي. بیا به د جهنم بیخ ته ورسیږي
او همدغه به یې ځای سي. قدرمنو اوریدونکو، اوس خو قاضیان په زور، رشوت، واسطه ځان مقرروي او دغه د جهنم اور په پیسو اخلي، ځکه چې پراخه حرام مال پکښې ګټلی سي. زورواکي ده، ناحقه فیصلې به یې د عالم بندي کړي وي او د جاهل قاضي په وړاندې یې ودروي، هغه ورباندې قید یا اعدام ته وخیژوي بې له کومې ګناه. ټول عالمان او حافظان بندیخانو کې دي او جاهلان مو قاضیان دي. د خدای جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان مو د خدای جل جلاله پر دوستانو مسلط کړي. قدرمنو اوریدونکو، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي تر ما زیات د امیر المؤمنین خدمت بل هیچا نه دی کړی. یوه ورځ په خپل کور کې ناستو او یوه ډیره اوږده ساه یې وایستله. ما ویل چې د سینې پشتۍ به یې ماتې سوي وي، نو ما جرأت وکی او ور وړاندې سوم. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې ضرور یو لوی مصیبت سته، خو هغه کوم غم او مصیبت دی؟ ما ته ضرور ووایم. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه وفرمایل چې هو، لوی غم را باندې بوج دی، هغه د خلافت بوج دی. زه باید خلافت هغه چاته حواله کړم چې اهل یې وي، خلکو ته انصاف ورکړي او د خلکو شکایات واوري، زغم ولري او مهربانه وي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویل ولی هغه خلک چې د جنت زیری پر سوی دی، یعنی عشره مبشره، ولی هغوی اهل نه دي؟ ما بیا ورته د یوه نومونه اخیستل او امیر المؤمنین رضی الله عنه ملاحظات پکښې لرل. بیا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې امیر المؤمنین رضی الله عنه د وفات څخه مخکې چې زخمی هم و، ما ته یې وویله علي رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او سعد ابن وقاص رضی الله عنه را وغواړه. بیا یې وفرمایل که خلافت سعد رضی الله عنه ته ورکړل سي بهتره ده که نه؟ نو د دغو کسانو سره مشوره وکړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي ما هغوی را وغوښتل، نو عبدالرحمن ابن عوف هغوی ته وویلم تاسو د خلافت لپاره غوره سوي یاست. په تاسو کې که څوک خپل تر خلافت و بل ته تیریږي نو تیر دي سي. زبیر رضی الله عنه خپل رأی علي رضی الله عنه ته وسپارل. طلحه رضی الله عنه خپل رأی عثمان رضی الله عنه ته ورکړه او سعد رضی الله عنه خپل رأی عبدالرحمن رضی الله عنه ته ورکړه. بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ولاړ سو، یوازې علي رضی الله عنه ته وویله آیا که زه یو داسې شخص انتخاب کړم چې د خلافت تامع نه وي خو وړ شخص وي، ته به یې ومنې؟ هغه ورته وویله ولې نه، د سر په سترګو. بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه ته ورغی، هغه ته یې همدا خبره وکړه چې ته به زما انتخاب سوی نفر ومنې چې زه یې فقط د خدای جل جلاله له ویرې انتخاب کوم؟ هغه ورته وویله هو، ستا انتخاب ما ته قبول دی. بیا ورته وویله لاس را وړاندې که. هغه لاس ور اوږد کئ او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما ورسره بیعت وکئ. بیا علي رضی الله عنه را پورته سو، بیعت یې ورسره وکئ. بیا ټولو صحابه کرامو بیعت ورسره وکئ چې د خلافت دغه مشکل حل سو. عمر رضی الله عنه فرمایي چې د خلافت لپاره داسې شخص مناسب دی چې مکمل د قرآن او حدیث علم ولري، سختی کوونکی وي خو جابر او متکبر نه وي، سخي وي خو بیا ځایه اصراف کوونکی نه وي، بل چاته مال ورکوونکی وي او خپله چاته لاس اوږدوونکی نه وي، عاجزي کوونکی وي خو شخصیت یې کمزوری نه وي چې څوک یې امر نه مني، په اقتصاد پوهیږي خو بخیل نه وي، طمع کوونکی او مصلحتي نه وي چې ملک او قوم د مصلحت په نوم برباد کړي، اسلام او وطن ته وفادار وي، درواغجن او لاپو نه وي، حدود به جاری کوي او د خلکو د ملامتیا پروا به نه کوي، ظالم به نه وي او ورسره کسان به یې هم ظالمان او جابران نه وي، د چا سیاسي او فکري غلام به نه وي، قوم او نژاد پرسته به نه وي، نیک عمله به وي، بل ته به هم د نیکۍ توصیه کوي، د سنتو پابند به وي، فاسق به نه وي، د یتیمانو بېوزلو نادارو
ضعیفانو کندو او معیوبانو لپاره به خاص انتظام کوونکی وي خپله تنخوا به د خپلې حلالې مزدورۍ څخه پوره کوي د بیت المال څخه به شخصي مصرف کوونکی نه وي مال جمع کوونکی به نه وي که د زکات مستحقین ورڅخه وغوښتل سي نو پخپله به هم د زکات اخیستلو مستحق وي که چا ورباندې کومه دعوه وکړه نو قاضي ته به پخپله حاضریږي او د قاضي هره فیصله به مني خپله خبره او نظر به پر چا نه تحمیلوي بلکې د اهل حق پر رأیه باندې به عمل کوي قدرمنو اوریدونکو تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو والسلام علیکم ورحمة الله